السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا الله رب العزت بتوفیق سره د ترجمه او د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې من 88 نمبر آیت پورې خبره ختمه کړو او په دې اخرنی آیتونو کې الله رب العزت خبره دا اهل کتابو کوله چې دا هغه وخت پورې دوی په هیڅ دین باندې نه دي چې څو پورې په تورات او انجیل باندې صحیح عمل نه کړي او چې څو پورې دوی قرآن نه منلی او قرآن باله ومني نکی وی پریدی سی دگن تو کرائی او قرآن بدوی علو منی او قرآن بدوی علو منی چی کل دوی تورات و انجیل منی وس دی 9 نمبر آیت که اللہ رب العزت دا خبر بیانی چې د دعوو او نومونو له اعتبار نشتی، اعتبار هغه عمل نه دی. که څوک دا وایي چې زه یهودی یم، څوک وایي زه نصرانی یم، څوک وایي زه صابي یم او څوک څه وایي څوک څه وایي، په دې باندې څوک جنت ته نه ځي او نه الله په دې راضي کېږي. الله رب العزت عمل ته ګوري، کردار ته ګوري چې ستا عمل څنګه دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا يقيننا وكسان چيمان راولد والذين هادوا وكسان يهوديان دي والصابئون او سابیان دی والنصارى او نصارى دی. دې ټول تفصیل مخکې تیر شوی دی. هادو دین مراد یهودیان دی او یهودیانو ته یهودیان ولې وایي د دې وجه بیان شوی. سابیان دا یو قوم و بعض مفسرین وایي چې دوی به د ستورو بندګي کوله او بعض وایي چې د دوی هیڅ شریعت نه و، ایسیم نو بس دقه شان لګیو، او بعض وی چې دا مجوسیانو الغرض دام یو فرقه وه او الله رب العزت ځکه د هغوی تذکره وکړه. د مکې مشرکانو چې څوک به مسلمان شو نو هغه ته به یې صابي وي، دی صابي دی، ده وی ټول مذهبونه پرېښودي دي، نو دوی مذهب نه و معلوم. الله وی که دوی دی او که نصارا دی. نصارا عیسایان، دوی ته نصارا ولې وایي د دې مخکې تفصیل ذکر شوی دی. من آمن بالله والیوم الآخر، چا چې ایمان راوړو د دوی نه په الله او په ورځ وروستنۍ، وعمل صالحا او عمل یې وکړو نیک، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نو نه به یې سیره په هغوی او نه به هغوی غمجنه شي. که یهودیانو کې چا صحیح ایمان راوړی په الله او په آخرت او نیک عمل یې کړی دی نو د ده دپاره به یې زیری دی، نه په دنیا کې به ده یری، نه په آخرت کې یری. دغه شان نصارا، دغه شان صابیان، دغه شان ځان ته چې مسلمانان وایي، ځکه چې یهود و نصاراو به غټې دعوې کولې او دې صورت کې تېرې شوي تر دې چې کله به ویې موږ د الله بچی یو، موږ د الله زامن یو، کله به ویې موږ د الله خاص خلک یو دوستان. اوس هم دا خبرې کوي، نصاراو به یې نه که یو موږ یو، د نورو به وایي موږ یو. الله وایي دې نومونو له اعتبار نشته او دعوو له. په دعوه که کار کېدی خو مذهب وي، هر سړی د دعوه کې زه اوچت سړی یم، که نه کېږي پرېږده لږ. که په دعوه کار کېدی نو یو سړي هر سړي به دا ویلی او هر سړی وایي دا چې یاره زه ښه سړی یم، زه په نیغه لار روان یم، بس بیا خو دې صحیح دی، بیا ته هم صحیح یې، زه هم صحیح یم، دی هم صحیح دی، هغه هم صحیح دی، ځکه چې هر یو دا دعوه کوي چې زه په نیغه لار روان یم. او هر یو دا دعوه کوي چې که یم نو زه یم،
نو ځکه دعوه چې کله وښې دعوه دې کله وکړه لکه اوس ته دعوه کوې چې زه په نیغه لار یم نو دلیل به ښیې چې ته په نیغه لار کا دعوه وکړه چې زه صحیح مسلمان یم ته به دلیل ښیې چې زه صحیح مسلمان یم او ته شو دعوه کار نه کي دا خبره بیا په مسلمانانو کې دننه د هغوی دپاره هم ده یوازې دا د غیر مسلمو دپاره نه ده دا په مسلمانانو کې دننه هم ده مسلمانانو کې دننه بېشماره فرقې او مذهبونه جوړ شوي او هره فرقه او مذهب دا دعوه کوي چې په حق باندې منګ یو هره فرقه او مذهب دا دعوه کوي نو دوی ته هم دا ویلی کېږي چې د دعوو له او فرقو او مذهبونو له اعتبار نشته اعتبار عمل لري یو سړی دی په قرآن او په حدیث باندې عمل کې عقیدې د توحید د دې په نیغه لار روان دی اوس که دې ځان ته هر څه وایي خو عمل برابر دی او یو سړی دا دعوه کوي چې زه صحیح شریعت روان یم او دی په ګډو وډو سري نو دې د دې دعوې له او خبرې له اعتبار نشته ځکه دا بعض راشي موږ ته وایي چې نو دا خو پلانې م وایي چې زه په حقه یم پلانې م وایي چې زه په حقه یم نو څوک خو ځان ته په ناحقه نه وایي یو سړی خو دا په خپله نه وایي چې زه ګمراه یم خو هغه به ما ورته معلومو ما ورته به یې داسې معلومو چې د ده عمل ته به ګورو د ده دعوې ته کردار ته یو سړی د عقیدې شرکیه ده او زه په ځای الله او د الله رسول دا خبره کړې چې بندګي به یوازې د الله کېږي دې څنګه په حقه دی یو سړی د پیغمبر تابعداري نه کوي یا د پیغمبر په تابعدارۍ کې نور خلک شریک کړي دې څنګه په حقه دی او داسې پسې بیا ځه نو که خبره د غیر مسلم وشي د هغوی دپاره هم دا خبره ده چې نومونو او دعوو له اعتبار نشته اعتبار هغه عمل نه دی هغه کردار نه دی که په مسلمانانو کې دننه خبره شي نو فرقو مذهبونو تنظیمونو له هېڅ اعتبار نشته اعتبار هغه عمل لره دی صرف منګه صرف زمونږ مذهب صرف زمونږ پارټي صرف زمونږ تنظیم دا د جاهلیت خبرې دي ها وی ښایه په خپل عمل سره په عقیدې سره چې او زه په نیغه لار روان یم نو دا خبره د ټولو دپاره ده او دا زړه ته کوزه کېده زموږ دپاره ډېر اهم نصیحت دی خصوصا د دغه ملکونو اوسېدونکو لره دا کوم چې دغه زموږ طرفونو ته دي روزانه پکې نوي فرقه راوځي روزانه نوی مذهب را پیدا کېږي نو دې له اعتبار نشته موږ به د هر سړي عمل ته ګورو موږ به د هغه کردار ته ګورو اگر که دی دا اوس نورې پرېږده اگر که دی دا سر دې ځمکې نه راچي چې زه په حقه یم که نه او چې زه د اسمان ته رسم موږ په دې خبره صرف نه منو چې دی زه په حقه موږ ته به دا ثابتوي موږ به ګورو چې او دا سړی په نیغه لار روان دی خبره چې کوي هغه دلیل دی خبره چې کوي د الله خبره کوي خبره د الله د رسول کوي خبره د صحابه کرامو کوي خبره د شریعت کوي بیا صحیح ده اوس الله رب العزت بیا د بني اسرائیلو بعض عیبونه بیانوي او دا صورت اوله کې موږ دا خبره ذکر کړې چې دې کې اکثر بعض هغه د اهل کتابو دی حالانکې دا صورت مدني دی ولې پکې د اهل کتابو ډېر بحث ځکه چې مدینه کې د رسول وسلم خواته څوک اوسېدو یهودیان اوسېدو نصارا به هم تلو راتلو نو ځکه د مکي صورتونو کې د اهل کتابو مدني صورتونو کې د اهل کتابو باش ډېري مکي صورتونو کې د چا باش ډېري د مشرکانو باش ډېري الله د دوی یو څو نور عیبونه ذکر کوي لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل یقینا اغسطی دا من مضبوط وعده دا بنی اسرائیلونا دا وعده تی اللہ سنگ اغسطی و دی وضاحتون زی پزی شوی پا دی طریقی سر تی اللہ اغسطی و چی دوی لی تورات ورکڑو دا با منی دوی منگی منو دا یو لوز دی دا موسیٰ علیہ السلام پا جب دوی لوزون کڑو دغه شان په نورو طریقو سره او دا لوز منګم د الله سره کړی هر امت هغه دا لوز کړی دی دا لوز څنګه سړی کوي چې کله سړی وکړي چې ما ایمان راوړی لا اله الا الله محمد رسول الله دی لوز کوي چې څه ماته الله وایي هغه به کوم چې د څه نه مې منع کوي د هغې نه به منع کېږي او زه به د الله د رسول تابعداري کوم دا لوز یوازې بني اسرائیلونه الله نه دی اغستی دا لوزونه الله موږ نه م اغستی
وأرسلنا إليهم رسلا او لګلیو موږ هغوی ته رسولان. ټول نه زیات رسولان الله رب العزت چې دغه بني اسرائیلو ته لېږلي دي، ټول نه زیات رسولان. او رسول پسې به رسول راتو، رسول پسې به رسول راتو. دا د الله رحم و په هغوی باندې. خو هغوی څه چل کړی دا واوره، کلما جاءهم رسول، هر کله چې براغی دوی ته یو رسول، بما لا تهوى انفسهم، باغ خبرو چې نه به خوښولی زړونو د دوی یا نفسونو د دوی. پیغمبرانو به خبرې راوړي، هغه خبرو کې به داسې وي چې هغه به د دوی خواهشاتو نه خوښولې، دوی زړونو به نه خوښول. دلته دا یو نقطه یاده که ډېره اهمه، زه شریعت منم، دا په خوله ویل ډېر اسان دي، خو په شریعت کې ډېرې داسې خبرې دي چې هغه د ډېرو خلکو د خواهشاتو خلاف دي. او په شریعت کې داسې ډېرې خبرې دي چې هغه به زما او ستا د رسم و رواج خلاف وي. په شریعت کې ډېرې داسې خبرې دي چې هغه به زما او ستا د معاشرې خلاف وي، د ژبې خلاف وي. اوس دلته شریعت منل دا دي چې ته به دغه خبرو ته غاړه ایږدې اگر که هغه ستا د خواهشاتو خلاف دي، اگر که ستا د رسم و رواج خلاف دي. دا دینداري کول ډېر اسان دي چې زه دینداره یم، خو پته به دې هله ولګي چې کله په دیندارۍ کې داسې خبره راشي چې هغه ستا د خواهشاتو سره ټکراو وخوري، هغه ستا د پښتو د رسم و رواج د کلي د علاقې او دې سره ټکراو وخوري، بیا به موږ ومنو چې او دا سړی چې دی د په شریعت باندې عمل کوي. خو چې کله داسې شروع وکړي، او دا هم د اهل کتابو مرض و چې هغوی بعض خبرې منلې او بعض به یې نه منلې. بعض هغه خبرې به یې منلې چې د دوی د خواهشاتو سره برابر وي، چې کومه خلاف و هغه به یې نه منل. لکه په دې کې مشهوره قصه په سورة النساء کې تېره شوې ده، کله چې هغه یو یهودي سړي او زنانه زنا کړې، حالانکه په تورات کې هم رجم و، هغوی رجم ته غاړه نه یې ښوده. ولې ځکه چې د ښځه او سړی چې دی دا د ګډ خاندان و، دا ګډ خلک. نو دا د هغوی طریقه وه د شریعت د منلو، بعض خبرې منل بعض نه. الله پرې رد هم کړی چې تاسو بعض منئ بعض نه منئ، دا د کوم ځای ایمان او اسلام دی. په دې مسلمانانو کې هم بعض داسې شته، او به زموږ په دې پښتنو کې داسې به ته ډېر میلاو شي چې موږ هغه خبره د اسلام خوښوو چې هغه زموږ د شروط سره او طبیعت سره برابر وي، او هغه خبره چې که معمولي اختلاف لري زموږ د مزاج سره، زموږ د کلي معاشرې او د رسم و رواج سره، نو بیا به دی وایي چونکې او چنانچې او پلار او نیکه او کیله او کلویغي، او بیا به دا قصې شروع. دا څنګه اسلام ته مني؟ بعض منم بعض نه منم. ځکه حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې د هغه وخته پورې یو سړی مؤمن نشي جوړېدی تر څو چې خپل خواهشات د هغه دین لاندې کړي نه، کوم دین چې ما راوړی دی. ته به دین د خواهشاتو نه لاندې کړې، خواهشات به د دین لاندې کړي. چې کله به بني اسرائیلو ته داسې پیغمبر یو خبره راوړه چې هغه به د دوی نفسونو نه خوښول، نو څه چل به یې کوو دې ظالمانو؟ فریقا کذبوا، یو ډله به یې دروغجنه کړه، وفریقا یقتلون، او بله ډله به یې ووجله. یا خو به هغه پیغمبر ته ووایي ته دروغجن یې، ته د الله پیغمبر نه یې، موږ تا نه منو، او یا به راولګېدو هغه پیغمبر به یې مړ کړو. او دې خبرې هم تفصیل مخکې تېر شوی دی چې بني اسرائیلو کې بیا خصوصا یهود هغه خلک دي چې دوی د الله رب العزت بې شماره پیغمبران هغه وژلي دي. ولې لکه ځکه چې الله وایي بما لا تهوى انفسهم، پیغمبر به راغی په داسې خبرو سره چې هغه به د دوی نفسونو نه خوښولي، چې نه به یې خوښولی سړی به یې مړ کړو، یا به یې ورته وایي ته دروغجن یې. اوس ما او تا سره دا یو تله پرته ده، ښه دې خبرې ته سوچ وکړې. کله چې ته حق واورې او ته پرې خفه کېدې،
او بیا دې کوشش کو چې یاره دا سړی اوس په څه طریقه بدنام کم یا دته یو نقصان ورسوم نو تا کې بیا مرض د یهودیانو پروت دی. موږ کې یو بله خبره ده خفه کېږو به نو دا حقیقت دی او که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. موږ پښتنو کې خصوصا یو بل مرض دی، هغه دا دی چې موږ وایو چې ملا عالم مفتي صاحب دا زمونږ دی. زمونږ مطلب دی چې دی بهر هغه څه بیانوي چې هغه زمونږ خوښ هغه زمونږ کیلې مني، زمونږ خلک یې مني، زه یې منم، زما پلار او نیکه یې مني، بیا صحیح دی. خو که چېرته دی په منبر باندې حقه خبره وکړي بیا موږ ټولې خلاف کېږو. او ځکه زمونږ په معاشره کې حق ډېر حده پورې پټ پاتې کړی شوی دی. ما په خپله د مولیانو نه تپوسونه کړي دي، د هغه بزدله مولیانو نه یا کومو چې د دین نه تجارت جوړ کړی دی، هغوی په خپله دا ویلي د خلکو سره به څه کوو. یعنې زمونږ طور طریقه داسې را روانه ده چې موږ هغه مولا او عالم خوښوو چې هغه زموږ د خواهشاتو موافق خبرې کوي. خو که کله د زموږ په خواهشاتو باندې رد وکړو، زموږ په معاملاتو باندې رد وکړو چې هغه غلطي، زموږ په رسم و رواج یې رد وکړو چې هغه غلطي، نو بیا به ډېر لږ خلک د ده سره ملګري پاتې شي، نور اکثر به ده خلاف شي. بیا به کوشش دا کوو چې د اوس په څه طریقه د دې ځینه لرې کړو، په څه طریقه د یې بدنام کړو. نو دلته دا وګوره که نه د یهودو چې به دا خبرې خوښې نه شوې نو بعضو ته به یې دروغجن ووي، بعض به یې مړه کول. اوس ما ته فرق وښایي دې کې او دې کې څه فرق دی؟ که دا مرض په چا کې نو ده کې د یهودو مرض پروت دی. د عالم کار څه دی؟ زه الله ولا عالم یادوم رباني، هغه عالم نه، هغه بزدل نه چې خلکو ته ناست او خلکو نه یریږي او خلکو نه تمې ساتي. د حق پرست عالم دا کار دی چې دی به حق بیانوي، که څوک مني او که څوک یې نه مني. دلته اوس وګوره دې انبیاو بني اسرائیلو ته حق بیان کړی، هغوی راولګېدو، بعضې دروغجن کړو، بعضې مړه کړو. نو دغه انبیاو بیا حق بیانول پرېښودي؟ نه دي پرېښودي. ته به دې ته لاسه حق بیانول نه پرېږدي چې یاره خلک خفه کېږي او خلک ما د جومات لرې دي که جومات نه نه دی ملک نه دي ته وباسي او مړ دي که تا دنیا نه وباسي، ته به څه کې د الله دین به پرېږدي د خلکو لپاره او قیامت پر ورځ به څه جواب ورکړو؟ نن خو تا پلانې خوشحاله کړو، اللهانې دې خوشحاله، خو د الله سره به څه کې عرش والا سره به څه کې چې هغه نه ناراضه شي. نو دا د یهودو یو لوی مرض و، د دې اکثرو خبرو تفصیل مخکې شوی. وحسبوا ألا تكون فتنة او ګمان یې وکړو چې نه به هېڅ امتحان یا هېڅ عذاب په دې کار سره. یعنې دومره زړونه سخت شوي وو چې د هغوی دا سوچ و چې دا موږ چې پیغمبرانو ته دروغجن وایو یا موږ دا پیغمبران وجنو، د دې د لاسه به موږ باندې عذاب نه راځي یا موږ به الله په فتنه او امتحان کې نه وراچوي. داسې د زړونه سخت شوي. الله وایي فعمو نو ړانده شول، وصمو او کاڼه شوله وي. الله رب العزت دا اول سر نه بني اسرائیل په عذابونو کې نه دي رانیولي، خو چې کله دوی په دې ګناهونو کې ورننوتو ړانده شول، کاڼه شول، نه حق لیدو نه حق اورېدو، الله رب العزت په دوی باندې ذلت راوستو. او که دا تاریخ سړی بیانوي دا ډېر اوږد تاریخ دی، خو مختصر خبر هغه دا دی چې الله رب العزت په دوی باندې ډېر ښه حالات د اول سر نه راوستو. دا خبره زموږ دپاره ډېره اهمه ده. دا بني اسرائیل هغه ذلیل او کمزوری قوم چې فرعون په دوی باندې په نمونو ظلمونه کول او دوی ته غږ نشو کولی. رب العالمین ولې دومره عزت ورکړو چې د هغه لوی دشمن نه صرف خلاص نه کړو بلکې باچایي دوی له ورکړه، دوی له باچایي ورکړه، دوی له عزت ورکړو. په هغه زمانه کې دا د ټولو نه غوره کړو. دوی راولګېدو پیغمبران یې وژل او پیغمبرانو ته به یې دروغجن وي. الله د هغې د لاسه په دوی باندې ذلت راوستو. الله رب العزت په دوی باندې دوی دشمنان مسلط کړو، خصوصا بختنصر باچا. د هغه کارنامې د دوی په مقابله کې هغه مشهورې دي په تاریخ کې. د بابل ښار باچا او بختنصر الله په دوی باندې مسلط کړی او د اکثر غلامان کړي وو خپل، او بیت المقدس یې د دوی نه نیولی و او هغه ټول تباه و برباد کړی او د تورات چې کومه نسخه و هغه یې د دوی نه اخیستې و
بیا الله رب العزت په دوی باندې رحم وکړو. تاریخ کې دې سره دي چې 80 کاله بعد د دې ظلمونو نه چې دوی سره کم کېدو د دې غلامۍ نه 80 کاله بعد الله رب العزت په دوی باندې بیا رحم وکړو. نو دلته الله ځکه وایي ثم تاب الله عليهم، بیا مهرباني وکړه الله په هغوی باندې. مهرباني په دې څه وکړه چې بیت المقدس دوی ته راواپس شو. هغه دشمنان د دوی چې کوم و الله تباه و برباد کړو. دوی ته الله بیا نیغه لار وښوه دغه شرک نه دغه ګناهونو نه چې دوی راوځي. الله بیا رحم په دوی باندې بیا په منځ کې یو ښه دور راغی او الله رب العزت پیغمبران رالیږل. دوی کې بیا که زړه سرکشي راغله. الله وایي ثم عموا وصموا كثير منهم، بیا ړانده شول او کاڼه شول ډېر د دوی نه. زمانې په تېرېدو سره د دوی دیني حالات بیا خراب شو. چې دیني حالات خراب شو اخرنی ګوره دوی سره څه چل شوی دی چې دوی ړانده او کاڼه شول. عیسی علیه السلام راغی د بني اسرائیلو اخرنی پیغمبر هغه عیسی علیه السلام دی. دوی ړانده کاڼه شول. عیسی علیه السلام ته یې ووایي دې د زنا نه پیدا دی والعیاذ بالله او موږ دې نه منو. نو الله رب العزت دوی سره هېڅ ظلم نه دی کړی. خو په دوی باندې ښه حالات راوستي دي، خو د دوی د سرکشۍ د لاسه په دوی باندې بیا دا بد حالات راغلي دي چې زموږ دپاره درس او عبرت ته. ما تاسو ته خبره زموږ دپاره ډېره مفیده ده. قرآن ټول د عبرت کتاب. څومره چې ته د دین نه لرې کېږې ستا حالات به خرابېږي. موږ کې مشکل دا دی چې معمولي زموږ حالات خراب شي موږ نور بدنامو. د اول سر کې خو حکومت بدنامو، که زه هر څه کوم خو حکومت بدنام دی. د هغې نه بعد بیا موږ فلاني او علاني ته ګوته نیسو، یاره دی دی الله تباه کړي دی داسې وي. او ته ځان ته ولې نه ګورې؟ په دې بني اسرائیل باندې چې دا حالات بدل شوي د ښه حال نه دوی بد حال ته وړي دي ګورې د دین نه د لرې کېدو د لاسه. تاسې ځان ته وګوره ستا د دین سره څومره تعلق دی. ته خپلې معاشرې ته وګوره چې زموږ د معاشرې دین سره څه تعلق دی. زما د کعبې په رب قسمي چې کوم څه زموږ معاشره کې روان دي که نه نو د انسان د دې غوږونو نه لوګې دي چې پاسې کله کله بعض ویډیوګانې مخې له راشي کوم ظلم چې موږ کوو، کومه فحاشي چې روانه ده، د الله د دین په نوم چې کومې ډاکې وهلی کېږي، د الله د دین په نوم چې کوم تجارت روان دی، کوم قتلونه چې روان دي، پردۍ ځمکې چې کومې نیوې کېږي، پردی حق چې کوم خوړی کېږي، زنا چې څنګه روانه ده، د هلکانو سره بدکاري چې څنګه روانه ده. او په دې کې موږ ویره حکومت که ته حکومت به ته خو خپل کردار ته وګوره زما او ستا کردار څنګه دی، ما او تا څه کوو. دا ویډیوګانې تاسو نه دی دا چې راځي په بوجۍ کې وي ماشوم پروت و مړ، سړی وجلی شوی دی په پټي کې پروت دی د څو ورځو نه، کس را لګېدلی خپل بچي حلال کړي دی او ښځه یې حلاله کړې ده. ډاکوان را ننوتي دي کور ته او هر څه یې ترې وړي دي، بیا چې کله نیوی شوي دي په هغه ډاکوانو کې د دې سړي خپل زویم دی. نشه چې دی دومره عامه شوې ده چې لارو کوڅو کې اوس زنانه راوتي دي پلونو لاندې پراته دي، زنانه ماشومانان واړه واړه، هغوی آیس کي، هغوی چرس کي، هغوی هیروین څکي. او ما ته داسې خبرې کوو لکه موږ چې د الف نه د یا پورې بلکل صفا سوتره یو، خو چې دا موږ په څه کې رانیوی شوي یاره. قسمه قسم حالات په موږ راځي، قسمه قسم حالات. څه د لاسه صحیح ده، دې به نور هم ډېرې وځي، په سر کې وجه هغه زما او ستا عمل دی. پښتانه متل کې وي چا نو وي ګیله سره، وي چا وي په خپله نو وي ګیله سره د بله. موږ ځان نه دی برابر کړی، اول ما ورته ځان برابر وکړو، دې نه بعد حالات برابر نه شو، بیا موږ بل ته ګوته نیسو چې او یاره دا د ده د لاسه، دا د ده د لاسه. ورځې کې چې خو برابر یم، زما معاشره برابره، زما کورنۍ برابر ده. که زه تاسو نه دا تپوس وکړم او هر یو کس ځان له جواب ورکړي، څوک په دعوې سره دا ویلی شي چې زما په کورنۍ کې او په کور کې دین باندې په صحیح طریقې سره عمل کېږي پوره؟ دا ځان له جواب ورکړي. زه د یو کور تپوس کوم
بیا د دې کورونه معاشره جوړېږي، هم د دغه کورونه کیلې جوړېږي، هم د دې کیلو نه علاقه جوړېږي، او د هغې نه به داسې ملک جوړېږي. موږ د یو یو فرد ته وګورو، حرام چې کوم خوړی کېږي زموږ په ملکونو کې او په علاقو کې، ورب الکعبه که دا حرام اکثرو خلکو ته څه شی ښکاري، دومره حرام او سود چې په پښتنو کې څومره عام شوی دی که نه، څه ووایم چې لا بل قوم به داسې سود کوي. که څوک په دې خفه کېږي خپل سر دې دیوال له راواچوي. زه ګوره په هغه کسانو کې نه یم چې د خلکو صفتونو تاسې ناسي، نو سړی د صفت لایقې صفت وله کوم. زه به خپل هم پښتون یم الحمدلله پښتنو کې، خو چې کوم عیب دی هغه عیب دی. داسې سود روان دی که نه، داسې سود چې توبې به وباسي. که نه زما دا خبره غلطه ده؟ تاسو څوک نه لیدلي چې سود خوري؟ سم سود په دب کې روان دی. هلته ورسره معاشي حالات ښه خرابېږي، غربت او نیستي ډېرېږي. نو داسې نه کېږي چې یاره زموږ دا حالات خراب شو، راشي د خپل رب ته واپس شو چې د حالات هم برابر شي. نه، حالات خراب شو نو سودو ته اوس زور ورکړه. اوس په سود پیسې روانه، خو په څه طریقه یې روانه. دې ځای کې وګوره د بني اسرائیلو دا خبره، الله وایي د دوی حالات برابر وو، خو د دوی د لاسه سره دوی حالات خراب شو. بیا پې الله رحم وکړو، حالات یې وله برابر کړو، نیغې لارې ورته وکړو، دوی بیا هغه زوړ عمل ته واپس شو. الله به بیا ړانده کاڼه کړو. دا اوس وګوره زموږ د علاقو کې دا د سیلابونو پیشنګویانې کېږي، ځای په ځای خلک مړه شو. پرون یو ځای کې مړه شوي، بل ځای کې نن مې اخبار کې ګورې بل ځای کې مړه شوي. سیلاب د لاس بار بار ویلې کېږي سیلابونه به راځي، یو شی به راځي، بل شی به راځي. د داسې ځایونو نه اوبه راووتې چې د په سوونو کلونو چا نه یاد کړي چې بهې طرف اوبه راغلي. لږ ساعت موږ له نه ده پکار چې ځان له کښېنو چې اخر موږ کیسې چل دی. موږ داسې پوره خلک یو، خو چل دی که دی، اخر زموږ د عرب ولې زموږ نه ناراضه دی. کېدی شي زه دا منمه، زه دا نه یم چې همیشه د یو خبره عذاب وي، کېدی شي امتحاني کله سړی برابر وي، خو د الله طرف نه امتحان لري. خو آیا موږ برابر یو؟ سوال دا دی، موږ برابر یو چې موږ دې ته ووایو چې دا یو امتحان دی د نیکیانو د زیاتېدو دپاره، د درجو د اوچتېدو دپاره الله به موږ باندې دا سختې راولي؟ دا دعوه څوک کولی شي؟ ته راشي زموږ د ځوانانو حال په ټیک ټاک او په انټرنیټ او په فیسبوک ووینې چې تا ته پته ویلی کي. پرېږده دا قصې، دا پخواني قصې وي، هغه مشران په قبرونو کې پراته دي، پښتن کته او پښتن بره. هغه پښتانه چې هغه د صفت لایقو قصې د هغوی باندې ویل کېدې، هغه اکثر په قبرونو کې پراته دي. دا اوس چې کوم حال روان دی، دا خو الله ډېر صابر باچا دی چې موږ له بار بار موقع راکوي، بار بار موقع راکوي، بار بار موقع راکوي، او موږ د هغه موقعو نه فایده نه. د عذاب نه موږ مسخره جوړه کړو، د عذابونو موږ مسخرې جوړ کړو. دا د سیلاب رایې که په دې به لطیفې اوس جوړې شي. ګوره په سیلاب موږ لطیفې جوړو، په زلزلو موږ لطیفې جوړو، او که په تا راشي او ته پکې مړ شي، بیا به الله له څه جواب ورکړي؟ نو دا زموږ دپاره ډېر اهم آیت دی چې موږ یې نن د ځان سره ویسو چې د بني اسرائیلو حالات ډېر ښه وو، خو د هغوی د کردار د لاسه الله رب العزت د هغوی حالات بدل کړي. بیا پې الله رحم وکړو، بیا هغوی شروع کړه، الله بیا ړانده کاڼه کړو. والله بصیر بما یعملون، او الله لیدونکی د هغه څه دی چې دوی کوي. الله چې ناخبره نه و. اوس ګوره الله رب العزت د نصاراو کفر ذکر کوي. لقد كفر الذين قالوا، یقینا کافران دی هغه کسان چې وایي ان الله هو المسيح ابن مریم، یقینا الله هغه مسیح زوی د مریم دی. د یهودو اکثر خبرو شو، اوس نصاراو ته خبره واورېده چې نصارا هم څه شاته نه دي د هغوی نه. که هغوی ویلی دي چې عزیر د الله زوی دی، نو دوی هم ویلي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، بلکې داسې هم ویلي چې عیسی هم هغه الله دی، المسیح. دا د عیسی علیه السلام لقب دی. د دې موږ یو څو وجې ذکر کړي. مشهوره وجه دا ده چې د دې یو معجزه وه چې څوک به مسح کړو یو بیمار، الله رب العزت به هغه له روغ صحت ورکو.
دغه شان المسیح دی په دې ځمکه کې ډېر ګرځېدلی ډېر سفرونه یې کړي ځکه ته المسیح ویلی کېږي نورې موجې ذکر شوي دي دا پکې مشهور دي مسیح زوی د مریم د ظالمانو هم هغه الله دی هم هغه الله دی حالانکې هغه ورته څه ویلي د قرآن کې ځای په ځای دا خبره راغلې انی عبد الله زه د الله بنده یم دا هغه په خپله دوی ته ویلي اتانی الکتاب وجعلني نبیا ما له کتاب را کړی د ما نه نبي جوړ کړی دا خبره هغه دوی ته په خپله کړې ده او څو پیرې او څو ځلې ورته کړي سورت مریم کې راځي هلته ورته ویلي وان الله ربي وربکم فاعبدوه عیسی علیه السلام بني اسرائیل ته ویلي نصاراو ته وی الله زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی نو د هغه بندګي کوئ هذا صراط مستقیم دا نیغه لار ده دوی د هغه ونه منله نجيوي دي هم دي الله ده الله دا خلق كافرات دي وقال المسيح ويلي مسيح او عيسى عليه السلام دوی تسويل وداواو يا بني إسرائيل اي بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم بندگی کوئی دا اللہ چی رب زما و رب ستاسو دے هغه خو دوی ته دا خبره نه وښود چې تاسو مانه د الله زوی جوړ کړئ یا مانه الله جوړ کړئ خپله غاړه ازادي کړې ده او څومره نیکان خلک چې دي که هغه انبیا دي که صحابه کرام دي او که نور دي که چا هم د هغوی په حق کې غلو کړی او د مرتبې نه اوچت کړي دي نو الله رب العزت دغه نیکان خلک په دې نه رانیسي نیک چې ورته موږ ووایو که نه معنی چې د خلکو ته صحیح عقیده بیان کړې ده نو د خپله غاړه ازادي کړې ده اوس الله رب العزت خو عیسی علیه السلام نه رانیسي چې دې خلکو تا ته اله ویلی دی دې خلکو تا ته رب ویلی دی دې خلکو تا ته دا زما زوی ویلی نه ها را به شي دې صورت په آخره کې چې قیامت په ورځ به ته الله تپوس کوي وي تا ویلي و دې خلکو ته نو دا خو الله ته پته دی چې ده ورته نه دي ویلي نو ولې چې دا تپوس کوي د دوی د ذلیله کولو دپاره چې هغه چا ته چې تاسو زما زوی وي او چاته چې تاسو اله وي نن هغه هم دا د ستاسو خلاف خبره کوي چې ما خو نصاراو ته نه دي وي دغه شان دا نیکان خلک دا خلک چې قبرونو او درګاهونو ته پراته وي که نه په شرط دی چې نیک سړی د قیامت په ورځ به د الله په مخ کې دیم د دې ټولو نه انکار کوي دا به دقه شان ذلیله تورمخې ولاړ چې دوی ما خو تاسو ته نه ویلي چې زما قبر له راځئ سجدې لګوئ ما خو تاسو ته نه ویلي چې زما خبره راوچته کړي او د پیغمبر د خبرې سره برابر کړي ما خو دا خبره چېرته هم نه ده کړې نو دوی به ذلیله او خړسري او خړمخې او بیا هلته ولاړ نو د تپوس چې د عیسی علیه السلام نه کېږي دا په دې نه چې الله ته پته نشته یا عیسی علیه السلام دوی ته ویلي چې زما بندګي کوئ نه دا تپوس د مشرکانو د ذلیله کولو دپاره به کېږي دا تپوس به د ملایکو نه هم کېږي قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده ملایکو ته به الله د قیامت په ورځ وي تاسو دې خلکو ته ویلو چې زموږ بندګي کوئ لکه چې بعضو مشرکانو به د ملایکو بندګي کوله هغوی به هم د برات اعلان وکړي چې الله موږ خو نه دي ویلي دوی ته موږ خو چا ته هم دا نه دي ویلي زموږ بندګي کوئ نو دا خبره یاده کوي چې د نیکانو خلکو په حق کې غلو کول دا د دنیا او د آخرت د ذلت ذریعه ده دنیا کې هم ذلیله او په آخرت کې چې کله د ټولو په مخ کې هغه انکار وکړي که نه چې ما خو درته دا خبره نه وښوله ما خو درته دا نه وویلي نو دا بیا لوی ذلت دی الله دې ته موږ ساتي انه من یشرک بالله یقینا خبره دا ده چې چا شرک وکړو د الله سره اوس ګوره دوی شرک کړی نصاراو شرک کړی عیسی علیه السلام د الله سره برخدار جوړ کړی دی انجام د دې خلکو دا واوره چا چې شرک کړی دی فقد حرم الله علیه الجنه نو یقینا حرام کړی دی الله په هغه باندې جنت ومأواه النار او زید اوسیدو دا غور دی وما للظالمين من انصار او نشتی ظالمان لره هیڅ مددګاران
دا د هر هغه چا انجام دی چې د الله سره برخداران جوړ کړي دي. او دا دې باندې خبره موږ څو ځایونو کې کړې، دا خو واضحه خبره، کومې خبرې چې واضح ده هغې ډېر تفصیل ته ضرورت نشته. شرک الله رب العزت نه بخي، دا خبره قرآن کې. شرک نه علاوه په هر ګناه چې مړ شو کېدای شي الله یې ته وبخي، خو شرک داسې ګناه ده چې په دې مړ شو الله یې نه بخي، بغیر د توبې نه الله نه معاف کوي. چا چې شرک وکړو په ده باندې جنت هغه حرام دی، الله فقط حرم الله علیه الجنة، په دې جنت حرام دی، سوچ دې نه کوي چې زه به جنت ته ځم. دومره لویه ګناه ده. ولې ځکه چې د الله سره برخدار جوړول دي، په دې الله ډېر ناراضه کېږي، په غضب کې کېږي. ما او تا به صحیح و، زمونږ به ملکیت صحیح او زمونږ به مال صحیح، خو که هسې یو کس دعوه دا وکړي چې زه تا سره په دې ځمکه کې شریک یم، ته به پرېږدې؟ موږ داسې لیدلي دي چې په رښتیا ورسره شریک دی او منډې او هلې ځلې د دې دپاره دي چې دا شریک د دې خپلې برخې نه محرومه کړي. همدې پوښتنو کې موږ داسې لیدلي دي چې ښه صحیح برخه یې ورسره ده، هغه یې وجلی دی د دې لپاره چې دا برخه ده ته میلاو نه شي. پاتې لا ده چې د هغه پکې څه برخه نه وي او دعوه دې وکړي او دی دې ورته غلی ناست او خاندي دي چې پلاني دعوه کړې. څنګه د الله سره مخلوق شریک کړي، الله په دې به څنګه راضي شي؟ باچایي ټوله د الله ده او ته رالګې ته پلانې او علانې د الله سره برخه لري، پلانې بابا، پلانې بزرګ، پلانې قبر والا، پلانې نبي ولی. نو دا دومره لویه ګناه ده، دومره لوی جرم دی چې د دې معاف کېده نشته بغیر د توبې. او چې څوک پرې مړ شو الله وایي په ده جنت حرام دی، دا خبره یاده کړي، او د ده ځای هغه اور دی. لقد كفر الذين قالوا، یقینا کافران شو هغه کسان چې وایي ان الله ثالث ثلاثا، یقینا الله دریم دی د دریو. دا هم د تثلیث عقیده ده په نصاراو کې. په دې نصاراو کې ډېرې ډلې دي. ګوره دا خبره یاده کړه، رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي دوی کې 2 اویا ډلې او ټول یو بل ته کافران وایي، یو بل ته کافران وایي. عقیده د ټولو شرکیه کفریه ده. فرق دا دی چې بعض وایي چې عیسی علیه السلام هم هغه الله دی بس، بعض وایي چې الهه درې دي، الهه درې دي، الله دی، عیسی علیه السلام دی او د هغه مور ده. بعض وایي الهه درې دي، الله دی، عیسی علیه السلام دی او روح القدس جبریل علیه السلام. او بعض وایي دا دکه مثال ولدیسې ورکوي، وایي دې نور ته وګوره که نه، نو په دې نور کې ګرمي ده، ککوړی دی، او د دې نور هغه رڼا ده، ګرمي، ککوړی او رڼا، دا هر څه د یو نور کې دي. نو عیسی، مریم علیهم السلام او الله دا یو دي، دا یې زوی دی. والعیاذ بالله د بعضو پکې بیا دا عقیده چې دی د الله زوی دی. نو عقیده که بدل هم شي، ټولو عقیده کفریه ده. او ټول عجیبه دا ده چې ټول یو بل ته کافران وایي. الله وایي دا خلک کافران دي، د دوی په کفر کې شک نشته. الله د دریو دریم دی، یا الله په دریو کې یو دی، دا د کفر عقیده ده. وما من إله إلا إله واحد، او نشتی لائق د بندگی سوا د یو ذات الله نه، نشتی لائق د بندگی سوا د الله نه، بل څوک نشتی. که نبی دی، ولی دی، عیسی دی، مور ده، عزیر دی علیهم السلام، او چې که زموږ د زمانې ده نیکان دي او بزرګان دي، نشتی د الله نه علاوه د عبادت حقدار څوک. دا خبره یاده کړه. خو چې کله دا خبره ته لکه اوس قرآن کې موږ یې ترجمه کوو او وایو سرونه به ورته ټول لقۍ ټولې مني، دکه خبره چې کله ته په منبر باندې په ساده پښتو کې وکړي چې یاره د الله سره نه د بابا برخه شتي، نه د نبي برخه شتي، نه د ولي شتي، نه د ګټې شتي، نه د کاڼي شتي، نه د تاویز شتي،
ډېر به درپسې راپاسې وي دا وهابي راغلی دی. دا وهابي هېڅ فرقه نشته په دنیا کې. لنډه خبره دا ده چې څوک زمونږ د نظریې خلاف شي او زمونږ په نظریې رد کوي نو د بدنامولو دپاره به کوم نوم کېښودی شي؟ دا وهابي. دا زمونږ په دې علاقو کې بر صغیر کې د دې وهابي نوم یو تاریخ دی. دا د مولیانو پخوا ډېر پخوا دا نوم راویستی دې دپاره و چې په دې سره حق بدنام کړي، ځکه چې عوام د حق نه متاثره کېدو. نو دوی وی وهابیان راغلي دي، وهابي دی. هلته اوس عامي ته خو هېڅ پته نشتې چې دا وهابي شتي که نشتې او وهابي وایي څه، خو هغه عوام ویرېدو د دې چې هغو سره خو علم نشته. نو چې بیا اسانه طریقه دا شوه چې د مولوي صاحب د چا سره نه لګي دغه وهابي راغلی دی، اوس عوام وایي وهابي راغلی دی. نور هېڅ پته ورته اخوا نشته چې دا وهابي څه ته وایي څه ته نه وایي. او دا مولوي صاحب درته ولې وهابي وایي؟ یعنې تجربه یې که ته لاړ شه هغه ځي ته چې په کوم ځای کې خلک د قبر بندګي کوي، سجدې لګوي، او ته دې ځای کې ووایه قبر ته سجدې لګول حرام دي. تجربه یې که تا ته به ټول خلک راوځي تا ته به وهابي وایي. لنډه طریقه دا ده چې یو ځای ته ورشي چې هلته بابا ناست دی، خلکو له تعویضونه لیکي، لوی تجارت یې دې جوړ کړی دی، زنانه م راځي، د فحاشۍ اډم ده، د نشو اډم ده. ته ورشه دغه ځای کې دا خبره وکړه دا تعویضونه موضونه شریعت کې نشته، په دې هېڅ دلیل نشته، دا ټول لپاسې تا ته وهابي وایي. دغه شان کې د رسول صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ خبره دې وکړه هم به تا پسې ټول لپاسې وي دا وهابي دي. نو دا خبرې د وهابیانو نه دي، نه وهابي څه فرقه ده، دا خو الله وایي وایي زما نه علاوه د عبادت حقدار هېڅوک نشته. دا الله خبره ده، زموږ د خېټې نه خو نه یولیږي، نه د جیب نه دا خبرې بیانوي. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ او کمن نشو دوی داغ سنا چی وی دوی لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ خامخا وبرسیا کسانو ته چې کفر کړی دی د دوینا عذاب علیم عذاب دردناک. د الله دې مهرباني ته وګوره، الله یری وی که دوی غلی نه شو عذاب به پرې راشي. الله دې سم کولی شوه چې بغیر د دوی د یرولو نه یې پې عذاب راوستی. خو دا د الله مهرباني ده. رب العالمین دا نه خوښوي چې د هغه دا بندګان دي بس جهنم ته لاړ شي، دا جهنم ته تله د هغه خوښ دي، نه هغه وایي چې دا بندګان لاړی جنت ته، خو چې یو بندن خطی په دې پورې دی چې نه زه ځم جهنم ته، نو بیا د الله طریقه نه ده چې به زور څوک جنت ته بوځي. د الله طریقه نه ده چې بنده جهنم خوښوي، بنده عذاب خوښوي، بنده ذلت خوښوي، نو الله رب العزت یې پرېږدي په هغې کې. د الله رحم دی. دومره لوی کافران دي چې الله یې د درېو درېم کړی دی او د الله دپاره یې بچی ثابت کړی او الله یې یری. دومره مهربان رب دی. اوس دې مهربانۍ ته یې ګوره، افلا یتوبون الی الله ویستغفرونه، آیا بس دوی توبه نه وباسي الله ته او بخښنه نه غواړي د هغه نه؟ والله غفور رحیم، او الله بخونکی مهربان دی. څومره مهربان الله ولې توبه ولې نه وباسي؟ یعنې د توبې دعوت هغه چا ته چې الله له زوی ثابتوي، د توبې دعوت هغه چا ته چې هغه وایي الله د درېو درېیم دی. دومره مهربان الله ولې توبه ولې نه وباسي؟ دلیل دی چې توبې سره هر قسمه ګناه معاف کېږي. زموږ دپاره پکې درس دا دی او عبرت چې د دې لویو کافرانو دا کفر پې معاف کېږي، نو که موږ ته الله ته واپس شو زموږ دا ګناهونه به معاف نه شي، زموږ دا کوتاهیانې به الله معاف نه کړي، خو شرط پکې دی چې موږ ته هغه ته واپس شو. فلا یتوبون الی الله، دا پکې شرط دی. دوی ولې نه واپس کېږي الله ته؟ ویستغفرون او بخښنه نه غواړي. دلته یو کس سوال کولی شي که چېرته بیداري او څه ووایم چې موږ کې دومره بیداري چې دې ته سوچتلی چې توبه او بخښنه غوښتو کې څه فرق دی؟ چې الله وایي دوی توبه نه وباسي او دوی بخښنه نه غواړي، خو یو شی دی. اوس مې تاسو وایي چې اوس ورته زموږ ذهن لاړ، چا ورته مخکې ذهن تللی؟ ولې؟ ځکه چې موږ بس صرف یو اواز اورو، سوچ زموږ خبرې ته دومره نشته.
موږ صرف خبر اورو بس ناست یو ته ګورو سر ډکو. جواب دا دی چې دې کې فرق دی. ای دوی توبه نه وباسي الله ته په زړه سره ویستغفرون او بخښنه نه غواړي په ژبې سره. یعنې په کار دا ده چې دوی الله ته واپس شي په زړه او په ژبې سره. توبه صرف دا نه ته په خوله باندې لګیا یاره زما توبه ده توبه ده دا موږ په مخه وایو که دې خیال کړی د بعضو کسانو خو تکیه کلامي توبه الله توبه توبه زما دې توبه تا سره چې خبرې کوي دی به یو 100 پیرې وایي توبه توبه د زړه خو یې نه وایي چې په ژبه لګیا دا توبې الله نه قبلوي. توبه کې دا لازم دي چې دا به په ژبه او دا به په زړه سره دا روانت به اخرنی ووایو خو دې کې ګوره الله رب العزت څنګه رد کوي په دوی باندې. ما المسیح ابن مریم الا رسول نه دی مسیح زوی د مریم مگر رسول دی قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوي دي مخکې د ده نه ډېر رسولان. رد پې کوي الله چې هغه اله نه دی هغه څه دی هغه رسول دی. سورة الزخرف کې الله وایي ان هو الا عبد انعمنا علیه هغه زموږ یو بنده و موږ پې احسان کړی او پیغمبري مو له ورکړې. الله وایي مسیح عیسی زوی د مریم علیه السلام هغه یو رسول و اله خو نه و او د هغه نه مخکې هم ډېر رسولان تېر شوي دي. که یعنې که تاسو دا وایئ چې یاره دا رسول و دا یو ناشنا کار شوی دی ځکه موږ دته اله وایو نو رسولان خو نور هم مخکې تېر شوي دي. په سورت العمران کې په الله ناشنا رد کړی وي که تاسو دا وایئ چې دی بې پلاره پیدا دی نو ځکه ورته موږ اله وایو نو آدم علیه السلام خو بې پلاره او موره پیدا دی نو بیا به د هغه هم بندګي کوئ. وامه صدیقه او مور د ده ډېره رښتینې وه. د دې یو معنی دا ده چې مور ډېره رښتینې وه په خپله او دا معنی په کې هم ده چې مور یې تصدیق کوونکې وه د دې زوی. اوس په دې کې رد څنګه وشو هوښیار سړي لپاره دا خبره واضحه ده. وامه او مور د ده دلته رد ونه شو څه رد وشو مور یې ده نو دی رب څنګه دی مور یې ده چې مور یې نو دی اله شو چې دی په خپله پیدا شوی دی نو دا څنګه اله شو. دویمه دا چې مور یې په خپله د دې زوی تصدیق کړی و چې دا پیغمبر دی. تاسو خو د هغه زوی نه ولم اله جوړ کړو د هغه مور نه ولم تاسو اله جوړ کړو څومره ظلم وکړو. د دې نه یو بله مسله راووته چې مریم چې دی هغه پیغمبره نه وه او پیغمبري الله زنانو له نه ورکوي پیغمبري همیشه په نارینهو کې. نو ځکه الله وایي چې د مور تصدیق د زوی کړی دی چې او دی رښتینې د الله له طرف نه رالیږلی شوی دی داسې نه وي چې زه د الله پیغمبره یم نو هغه نه پیغمبره وه نه اله و هغه یو نیکعمله ښځه وه دینداره ښځه وه پاکه ښځه وه. كانا يأكلان الطعام دواړو به خوړو خوراک. یوازې دا جمله نه ده یوازې دا د نصاراو دا ټول مذهب دله دړې وړې کوي حق الله وایي هغه دواړو خو به خوراک کوو نو چې خوراک کوي دا څنګه الهه شو خوراک چې کوي نو خوراک ته ضرورت دی که نه بیا به دا خوراک وباسي نو ګندګي به د بدن نه راوځي نو والعیاذ بالله دا څنګه الهه دي چې د دوی خوراک ته هم ضرورت دی او بیا ګندګي ته وځي دا څنګه الهه شو نو خو ضرورت لري. رب هغه دی الله هغه دی چې هغه نه خوراک ته ضرورت لري نه بچي ته ضرورت لري نه یې ښځه شتي نه د چا نه پیدا دی او دغه یو الله دی. ځکه الله وایي انظر کیف نبین لهم الآیات وګوره چې څنګه بیانو موږ دوی ته دلیلونه څنګه واضحه خبرې الله موږ دوی ته کوو څومره واضحه دلایل ورته بیانو. ثم انظر عنا یؤفکون بیا وګوره چې څنګه اړولی کېږي دوی
یعنی موږ ورته څومره واضحه دلایل بیانو او د هغې باوجود دوی د توحید نه او د حق نه اړولی کېږي. دومره بدبخته قوم دی. را روان درس کې به انشاءالله د 86 نمبر آیت نه شروع کوو. الله رب العزت دې موږ د هر قسمه شرک نه وساتي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ثواب انشاءالله